نن چې مونږ په کوم شخصیت باندې خبره کوو نو هغه د نړۍ هر علم متاثر کړی دی، که هغه ادب دی، که هغه فلسفه ده، که سوشل ساینس دی، که هغه سیاست دی، که هغه ریاست دی. د فلسفې په دې تاریخ کې یو داسې فلسفي هم تیر شوی دی چې د هر ډول فلسفه کې ذکر کیږي. څنګه مو وایي چې موږ په خپل پروګرام کې د منصور د دار خبرو وکړو چې منصور حسین بن منصور الحلاج په کومه زمانه کې په دار ختلی او څنګه ختلی او په ادب کې دا ذکر چې دی دا د کومې نه پیل شوی دی. او دغه شان یو بل شخصیت دی چې سقراط په نوم باندې قبول عام دی، مقبول عام دی. دا د زهرو د پیالې ډېر زیات ذکر کیږي. ادیبان شاعران د سقراط د زهرو د پیالې ذکر ډېر زیات کوي. نو نن په دې خبره کوو چې سقراط د زهرو پیالې ولې وڅښله، څنګه وڅښله، په کوم دور کې وڅښله، دا په کوم اندازو د دې وجوهات څه. دا خبر یاد وساتئ چې سقراط د نن د عیسی علیه السلام د پیدایش نه وړاندې تیر شوی دی، 499 قبل مسیح. او دا ایتنز ډېر مشهور ښار و. د ده متعلق دا ویلی کېږي، سیسرو به د ده متعلق وی چې د فلسفه د آسمان نه ځمکې ته راکوزه کړه، یعنې عام خلک یې پرې پوه کړه. د دې مطلب دا و چې فلسفه د آسمان نه ځمکې ته راکوز کړه، یعنې په ځمکني حقایقو باندې په لومړي ځل خبره وکړه. سقراط د ایتنز په لارو کوڅو کې سوالونه راپورته کول، فکرونه راپورته کول، د ځوانانو تربیت کولو، او چې چرته نوی سوال راپورته کیږي، چرته نوی فکر راپورته کیږي، د مقابله کې څه فکرونه داسې چې د رجعت پسند ورته ویلی کیږي. هر زړو فکرونو مالکانی د نوی فکر همیشه غندنه کوي. او د ځوانانو داسې تربیت کولو چې د ده په شاګردانو کې افلاطون نوم به تاسو اورېدلي، هغه هم ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. یعنې سقراط ډېر لوی خلک پیدا کړه، خپل هم ډېر لوی انسان و. خو دا نوی سوال راپورته کول، د دې زوړ سیستم خلاف خبره کول، نوی افکار چې دا معاشرې ته رسول، دا د یونان په قانون کې جرم و. نو لحاظه دغه جرم په سزا کې سقراط چې دی هغه عدالت ته پیش کړی شو. څنګه مو وویل چې د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 400 کاله وړاندې دغه شخصیت زیږېدلی او دا لوی شوی او دا پوه شوی و. کله چې په ایتنز کې خپل حکومت جوړ شو نو په تاریخ کې یوه ډېره عجیبه لوبه وشوه. یوه داسې عجیبه لوبه وشوه چې یوه داسې لویه ستره واقعه وشوه چې نن هم په هغه واقعه باندې بحث کیږي. دا نن چې د زرګونو کاله وشو او نن هم د سقراط په حواله باندې خبره کوم، مطلب دا دی چې د ده په فن کې، د ده په فکر کې، د ده په فلسفه کې دومره زور و چې دی به تر هغې پورې ژوندی وي چې تر څو پورې د انسان د ترقۍ فکر ژوندی. څنګه ما وویل د پروګرام په شروع کې ما تاسو سره خبره وکړه چې سقراط د نوې خبرې کولې او نوې خبرې دا د رجعت پسند قوتونو دپاره دا قابل قبول نه. رجعت پسند هر هغه قوت ته ویلی کېږي چې کم په زړو بنیادونو باندې ولاړي، کم نوې خبرې نه برداشت کوي. نو څنګه ما وویل سقراط هم په دغه جرم کې ونیولی شو، د عدالت ته وړاندې کړی شو. په ده الزامات څه وو؟ په سقراط د ټولو نه لوی الزام دا و چې د ځوانان ګمراه کړه، د ځوانان ګمراه کړه، ځکه چې د ځوانانو ته نوې خبرې کولې. د ریاست زاړه قوانین چیلنج کړي وو، د نوې فلسفه زرغون کړې وه، د یونان زاړه خدایان نه منل، د یوه داسې فلسفه راوړې وه چې جدیده وه. او دغه وخت ریاست او دغه وخت ولسي کچ د فکر
هغه دې ته تیار نه و چې دغه جدت په خپله لمنه کې ځای کړي. نو لحاظه څنګه ما عرض وکړه چې سقراط د عدالت ته راوستی شو. د هغه وخت عدالت هغه څه ډېر عجیبه عدالت په 1500 ججان به ناست وو. اوس که زیات نه زیات شي 12 شي، هغه زمانه کې 1500 ججان به ناست وو. نو 1500 ججان ناست وو او دکه شانې ورځ منتخب شو. سقراط چې دی هغه په عدالت باندې راننوته، بیړی په خپو هتکړی په لاس. سقراط چې راوسته نو دغه وخت سقراط بوډا شوی و. د ده د سر او د ګیرې ویښته سپین شوي وو. شاګردان ورسره په جلب کې را روان وو. یو ډېر د وقار سره سقراط په عدالت راننوته او په دغه ورځ د یونان خلک لکه د مچ میږو د عدالت د احاطې نه ګیر چاپېره ولاړ وو. ځکه چې نن د یونان په تاریخ کې، ځکه چې نن د ایتنز په تاریخ کې یو ډېره لویه فیصله کېده، یو ډېره عجیبه فیصله کېده. یو داسې فلسفي ته سزا اورلی کېده چې بلا شاګردان لرل. د هغه فکر ډېر په تیزۍ باندې خورېده او په یونان کې ډېر زیات مشهور و. په کومه ورځ چې سقراط عدالت ته راوستی شو نو د ایتنز کوڅې شاړې وې او ټول د عدالت نه ګیر چاپېره حیران دریان ولاړو. سقراط چې د عدالت په اسمبلی یا د عدالت په امارت راننوته نو د عدالت ختیځ دیوال طرف ته یو اوچته کرسی وه او په یو داسې روبداره سړی ناست و چې چا ته به یې سترګې ور واړولې نو خلکو به سرونه ښکته که. 50 ججان چې دی 1500 ججان دا ګیر چاپېره ناست او په دې منځ کې د ختیځ دیوال طرف ته یو ډېره دنګه کرسی و. په دنګه کرسی باندې یو ډېر دنګ بنیادم ناست و. په دې کې د یونانیانو مذهبي مشر پاڅېده. هغه سره په لاس کې یو کاغذ و، یو قانوني کاغذ. اوس د ټولو خلکو توجه د دغه مذهبي مشر په لور شوه. دغه مذهبي مشر دا کاغذ په اوچت آواز باندې لوستل شروع کړ. اول د یونان د خدایانو تعریف وکړ او بیا هغه ټول الزامات بیان کړ چې په سقراط باندې لګولی شوي وو. سقراط مشر قاضي ته مخ ور واړولو او دا خبره په جار باندې وکړه، دا په دنګه غړی باندې وکړه، دا په راوتې سینه باندې وکړه چې هو دا تا چې څومره الزامات وې دا ټول رښتیا دي، هو ما داسې کړي دي. بیا چپ شو. د سقراط په خبرو کې هیڅ یاره نه وه. په ځای د دې چې سقراط د خپلو الزاماتو دفاع کړی وی، سقراط ډاډه وی چې دا ټولې خبرې رښتیا دي او په اوچت اواز باندې د خپلو خبرو وضاحت شروع کړ. په عدالت کې شور شه چې کله سقراط وضاحت شروع کړ. په عدالت کې شور شه، اوازونه شوه، خو د سقراط اواز اوچت و، ځکه چې دا مقصد اوچت و، د هغه مرام اوچت و. او بیا په اوچت اواز ووی، د یوه خبره په غور باندې واورئ. بیا په اوچت اواز ووی چې سقراط په هر حال کې سقراط دی. زه خپل عقیده نشم بدلولی، زه خپل فکر نشم بدلولی، زه زاړه روایات نه منم. او د دې ختیځ دیوال طرف ته چې دغه مشر ناست و، د ده د سر د پاسه یو ډېر لوی بت هغه ولاړ و. همغه بت ته یې لاس ونیوه چې ما د خپلو نظریاتو کوم ذکر د ایتنز په لارو کوڅو کې کړی دی. زما یو خپله فلسفه ده، زما یو فکر دی او ما ته دا اجازت راکوي چې زه خپل فکر قایم کړم، نه چې زه د روایتي خبرو پسې لاړ شم، نه چې زه د روایتي خدایانو پسې لاړ شم. نو بیا په عدالت کې شور شو.
ځکه چې دغه قسم خبرې دا د توقع نه خلاف وې چې د ایتنز په لارو کوڅو کې به یو کس راپاسي او هغه به دغه روایات دغه شان چیلنج کړي او بیا دا خو د چا بالکل توقع نه وه چې په عدالت کې د یونان سخت عدالت 500 ججان ناست دي او یو کس ته د یونان د خاورې او د ایتنز د لارو کوڅو هر څه چیلنج کړي. دا ډېره لویه خبره وه او دا ډېره نوې خبره وه. نو په عدالت کې شور شو خو سقراط خپله خبره جاري وساتله. عجیبه خبره دا وه چې سقراط چې عدالت ته راغی نو دغه پلیټفارم هم استعمال کړ. دلته د مصلحت نه کار وانه غسته چې کومه نظریه وه هغه هم په عدالت کې د زرګونو خلکو په وړاندې د 500 ججانو په وړاندې هم خبر مالا وې. دغه خبرې سقراط جاري وساتلې او دی لګیا و چې دا شور دومره سیوا شو چې چا د سقراط زنده آباد نارې وهلې او چا د سقراط مرد آباد نارې وهلې. ځکه چې نن هغه د یونان مذهب چیلنج کړی، ځکه چې نن هغه د ریاست فرسوده قوانین چیلنج کړي وو، ځکه چې هغه نوې خبرې کولې. دا خبرې چې کومې عدالت کو شوې په لږ ساعت کې د یونان هر کور، د یونان هر حجرې، د یونان هر لارې ته دا خبرې ورسېدې. د عدالت تماشبینو رخصت شو، عدالت برخاست شو. څنګه ما وویل چې شور و، چا د سقراط زنده‌آباد نارې وهلې، چا د سقراط مرداباد نارې وهلې. او بیا د پاره یو خطرناکه فیصله محفوظ شوه، بیا د پاره یو خطرناکه فیصله محفوظ شوه چې هغه فیصلې تر ننه سقراط ژوندی ساتلی دی. څنګه ما وویل چې یو ډېره عجیبه فیصله به اورېدلی کېده، یو ډېره عجیبه فیصله. عدالت برخاست او بیا چې په سبا باندې عدالت لګېده نو بیا خلک لکه د میږو راغونډ شوه، ځکه چې نن به سزا ورکړی کېده. ټولو ته معلومه وه که نن هم سقراط راغی، سقراط بیا په عدالت کې د ټولو خلکو په وړاندې مکه خبرې به کوي چې کومې پورونو کې د ټولو یقین و چې سقراط ته به نن سزا میلاویږي. سقراط په هتکړو او بیړو کې راوستی شو. یو ممبر پاسېده د عدالت ختیځ طرف ته، د دنګې کرسۍ د پاسه یو لوړ بوت ته، هغې ته یې څه تعظیمي کلمات وویې. بیا د مشر قاضي نه اجازت واخیسته او بیا د سقراط په وړاندې مخ راواړو او بیا په اوچت اواز دا خبره وکړه چې د یونان په کوڅه کوڅه کې سقراط ځوانان ګمراه کړه. ځوانان نوې خبرې کوي، د یونان زاړه روایات نه مني، فکرونه نه مني، سرعام خدایانو ته کنځلې شروع شوه او دوی د نوي فکرونو، د نوي خیالونو تذکرې کوي. نو لہذا سقراط په سرعام معافي غواړي، د ټولو خلکو په وړاندې به یې غواړي، د دې 500 ججانو په وړاندې به یې غواړي. دا د ایتنز د لارو کوڅو څومره خلک لکه د مچ میږو راغونډ شوي دي، د ټولو خلکو په وړاندې به یې غواړي. سقراط بیړی په خپو، هتکړی په لاس ولاړو. ناګهانه ټول خلک غلي شو. لږ ساعت دپاره د عدالت په احاطه کې خاموشي شوه. سقراط په اوچت اواز وویل که زه معافي وغواړم نو د دې مطلب دا شي چې دا ما مخکې کوم تعلیم ورکولو نو دا غلط و. لہذا د خپلې خبرې نه اوړم، په عدالت کې د خپو ایښودو ځای نه نور خلک هم را روانو. مشر قاضي په اوچت اواز وویل چې نن به تاله سزا درکوو، عبرتناکه سزا
چې د یونان په تاریخ کې داسې باغي چې هغه یو نوي فکرونه او نوي روایات ټوکوي، هغه نوي خبرې کوي، چې آینده دپاره څوک داسې قدم پورته نه کړي. 2 سزاګانې دي، په دې کې یوه سزا خوښه کا. یوه سزا دا وه، مشر قاضي په اوچت اواز باندې ووایي چې یوه سزا دا ده چې د یونان د خاورې وځه او تر مرګه پورې د یونان خاورې ته رانه شي. او دویمه سزا دا ده چې سزای موت، ستا د مرګ سزا. لکه څنګه د سقراط نه وړاندې اپیګورس یو ډېر لوی فلسفي و، ده نه وړاندې هم شړی و، هغه هم د یونان د خاورې نه چړلی و. هغه ته هم 2 شرطه ایښي و چې یا مرګ یا د خاورې نه وځه. اپیګورس وتی و، نو سقراط ته یې هم وویل چې یا د اپیګورس غوندې وځه او یا مرګ ته غاړه کښېږده. 2 سزاګانو کې یوه سزا خوښه کا. دا تجویز دا چې سقراط ور د مسکی شه او په اوچت اواز باندې وویل چې ما ته د مرګ سزا قبوله ده. دې سره عدالت کې د قیامت شور جوړ شه. ډېر خلک عدالت نه په وتو کې شو او ډېر خلک عدالت ته په رانوتو کې شو. د عدالت په لویه دروازه کې یو شور شو، غوغا شوه چې سقراط په اوچت اواز باندې غږ وکړه چې روان خلک دې ودرېږي. دې سره د خلکو قدمونه ودرېده. را روان خلک او د عدالت د حال نه وتونکي خلک دا د دنګ دنګ دروازې په ویښ کې ودرېده. سقراط په اوچت اواز وویل چې ای د ایتنز خلکو، ای د یونان خلکو، ما ټیک وې، ما صحیح وې. ای زما د مرګ مفتیانو، ای زما د مرګ فیصله کوونکو، که نن تاسو د یونان دا هوښیار انسان ووژنئ سبا به خفه یئ. ای زما د مرګ په فیصلو کې شریکو خلکو، ای زما د مرګ په فیصلو کې شریکو خلکو، زه په ویاړ، زه په خوشحالۍ دغه مرګ قبلوم. یو ډېره قیمتي خبره وکړه. د سقراط یوه ډېره قیمتي خبره وکړه، هغه خبره تر ننه یاده ده چې دې مرګ کې ما دپاره ژوند دی. د سقراط هغه خبره رښتیا شوه چې ما زما په مرګ کې ما دپاره ژوند دی. سقراط یو بله خبره وکړه. سقراط یو بله خبره وکړه چې زه دولت په لالچ کې نه یم، زه د فلسفې استاد یم. فلسفي، فلسفه. تاسو انسان مه وژنئ، تاسو انسان مه وژنئ، تاسو نفس وژنئ. تاسو هغه د مادي خواهشات وژنئ چې تاسو د نوو فکرونو نه برامنې کوي. تاسو فکرونه مه وژنئ، نوي فکرونه مه وژنئ، خپل نفس ووژنئ. دغه وخت کې خپل شاګردان د سقراط په خوا کې ولاړو او هر کله په دې خبره ورسېده چې سقراط مرګ ته غاړه کېښوده او لږ ساعت پس د سقراط اخري سلګۍ وی، نو د سقراط په خوا کې ولاړ شاګردان په چغو چغو په جړا شو او دومره په جړا شو چې سقراط هغې ته ډېر په غوسه او ډېر په اوچت اواز وویل چې ما تاسو له دا تعلیم درکړی، ما خو تاسو ته ویلي وو چې وجود فنا کېدی شي، روح نه شي فنا کېدی. زما وجود به فنا شي، زما روح به پاتې. هغه خبره رښتیا ده، فکر یې پاتې دی، رڼا یې پاتې ده. افلاطون بیا هغه د سقراط مکالمې محفوظ کې دغه وخت په یونان کې د سزای موت طریقه دا وه چې زهر پیاله به یې ورکوله. نو یو سړی پیاله په لاس د سقراط په لور را روان شو. د خلکو زړونه ودرېده. یو سړی د سقراط
پلور پیاله پلاس را روان شو. د دنګې کرسۍ د عدالت د ختیځ دیوال سره په خوا کې چې په دنګه کرسۍ کوم مشر قاضي ناستو د هغه سر ته کوم لوړ بود و پیاله وړونکي د زهرو پیاله وړونکي ړومبی دغه کرسۍ په لور وکته بیا د هغه بود په لور وکته او بیا یې هغه پیاله د سقراط په لور را روانه که. نو چې کوم د سقراط منونکي وو کوم د سقراط ته فکر پالونکي وو چې کله پیاله په لاس هغه سړی را روان شو نو دغې د دې زړونه په درزېدو شو. د ډېرو خلکو رنګونه والوته شاګردان یې په جړا شو. سقراط یو وار بیا خپلو شاګردانو ته دلاسه ورکه. کم کس چې زهر راوړه نو ډېره قیمتي خبره ورته سقراط کړې وه. کم وخت چې هغه سړي زهر راوړه د بلها کتارونه راتېر شو د 500 ججانو نه راتېر شو د سقراط تر خوا راورسېده نو سقراط ورته یو ډېره قیمتي خبره وکړه چې تا ته خپل مالک حکم درکړی دی چې سقراط له پیاله یې ورکه او ما ته خپل مالک حکم کړی دی چې دا پیاله یې وڅښه. تا ته خپل د مادې غلام مالکانو ویلي دي چې پیاله یې ورکه ما ته د روح مالک ویلي چې دا پیاله یې وڅښه. کله چې پیاله سقراط له ورکړی شوه سقراط پیاله یې وڅښله چې تر شونډو یې یوړه او په یو غړپ یې پیاله یې وڅښله. اولې خپې به یې حسه شوې او دومره قدر ووې. د سقراط دا د سقراط اخري الفاظ دي. سقراط چې د زهرو پیاله وڅښله دومره قدر ووې آخر زما روح زما د وجود نه ازادیږي. زه په خپل تالاش کې په لټون لټون په شواخون شواخون تر دې ځای راورسېدم چې د اعلی مرام دپاره مرګ ژوند دی د اعلی مقصد دپاره مرګ ژوند دی. د هغه پیاله د سقراط خبره چې دې کې ژوند دی نو سقراط په تر هغې ژوندی چې تر څو پورې دغه فکرونه ودان او روحاني